خیر ده بچی مه جوړه بچی مه جوړه خیر ده بچی مه جوړه هر څه به پیدا شي د وطن بچی په دې حالات لیدلې نه وو ما د وطن بچی په دې حالات لیدلې نه وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو، نن خوست ولایت صبرۍ ولسوالۍ د زنبر سیمې ته راغلي وو. دا هغه کور دی، شاید څه موده وړاندې هم تاسو د دغه کور نه خبر وئ چې یو د هوان مرمۍ راغلي او په دغه کور باندې لګېدلي. په دغه کور کې هغه څوک چې دغه کور پرې راټول و، دغه کور پرې ښایسته و، هغه وفات شوي او له منځه تللي دي. نور خلک موږ سره داخل کې وګورئ چې دا کور په کوم وضعیت باندې دی. کور شته، خو په کور کې داسې خاموشي ده چې بیخي حد نه لري. کور شته، خو په کور کې هغه څوک نشته چې دا کور پرې راټول شي. کور کې ماشومان هم شته، کور کې پلار هم شته، په کور کې هغه شیرین نوم چې هغه د مور نوم ده هغه نشته. دا خلک تر بې برخې دي. غریبی وا خو دومره سخت درد ولې نه وو ما د وطن بچی په دې حالات لیدلې نه وو ما د وطن بچی. دغه فامیل چې ګوري دا همدغسې فامیل ده څنګه چې تاسو ګورئ. دا نور څوک نه لري، یوازې دغه پلارجان چې پلارجان یې خپله ډوډۍ هم پخوي، اوړه هم خوشتوي، د کور ټولې چارې دغه پلارجان مخ ته وړي. دغه کوچنی ماشومه چې ګوري دا د مور له مینې نه بې برخې ده. د مور وظیفه نور دغه ورور اجرا کوي، ډوډۍ ده پخوي، چای دغه کوي. د ګلالي ماشومان همدغه پلارجان ساتي. پلارجان واقعا غیرتي سړی دی، همت کوي او مزدوري کوي، خو دغه ماشومان یې نه پرېږدي چې دی د باندې لاړ شي. دغه ماشومان اجازه نه ورکوي چې دی کار وکړي، ولې چې د دوی روزنه او پالنه هم د دغه پلارجان په غاړه ده. په کور کې هغه څوک نشته چې دغه کور پرې ښایسته وي، دغه کور پرې راټول وي. مور په رښتیا یو خوږ نوم دی. که دغه کور ته موږ داسې ځیر ځیر وګورو، په دغه کور کې هغه د تنهایۍ هوا چلیږي، په دغه کور کې ښکلا نشته. که د دغه ماشومانو څیرو ته هم ځیر شو، دوی له مینې نه بې برخې دي، دوی هغه د مور د مینې تږي دي. که د دوی چاپړه کې اوري دا ژمی او د دوی دغه چاپړه کې شاید چې پلار یې بېوسه یې وسې نه رسېږي او دغسې د بل ورور چاپړه کې پلارجان سره څو خبرې کوو. خاورو دا حالت تر دغه ځای راورسېدو چې هغه څوک چې په دا کور کې وو، دا کور چې پرې راټول وو، دغه ماشومان چې دوی پسې په قرار وو، اوس کور کې نشته. اوس کور کې نشته. اوس دا ماشومان دي بس خدای پالنه کوي، ځای پالنه کوم. نوره کور کې هېڅوک نه لرم، د هغې نه وتلي. بس دا کور ده په حواله خپله کو، خوشتواله خپله کو. بس دا الله پاک موږ نه امتحان راوستلی ده، موږ به سات سترګو نه منو انشاءالله. الله لوی ذات ده. توسې ته دا خدای اجرونه ډېر کړي چې خوست به زور نه موسې دېزې ته صبریو ته زنبر ته ورسېدلی. نه دی توسې حق دی، موږ به د افغانستان هر ګوټ ته ځان رسوو. توسې رقم ته مستحق خلک په موږ نه حق لري، توسې رقم دردېدلي خلک موږ نه دغه یتیمون دا په موږ نه حق لري، باید روشو. الله د اجرونه ډېر کړي، ورځې قیامت کې انشاءالله ډېر کوي. بیا خوست نه چې توسې موږ د دې ته ورسېدلی، دلته مو د یتیمانو سره ورسېدلی، دا مو ولیدل نږدې نه. بس الله یې ډېر کولی شي توسې ته اجرونه. شول اوسئ. هغه کیسه راته وکړه. دغه ماشومان خو هغه د مور شیرینې مینې نه بې برخې دي. بل شی داسې دې کړي دي چې دا کور ته راشي او دا کور پرې راټول شي؟ بل مې کړي دي، خو پیسو د خاطر نه پوتې دو. واده مې کړی ده، پیسو خاطر نه پوتې شوي دو. اوس داسې لږ لږ کماک به چا کړی، خو نوره کماک دارې نه ده شوه چې زه دا واده پر جګه کړم. بل پر جګ کې او دا کور پرې راټول شي. دا کور په ټول کړم. د دې کور کې زه باسو ته نوسم، الحمدلله مزدوري کم کړې مې یادو کړای شمو
هر کار مزدوري کړه شمو وای دی د لوسه روژې نه د تېرې روژې نه بدلې زه دی د لوسه غرمه به دیا نشم تېروله بیا زه څنګه مزدوري وکړم به دیا شک نشته مزدوري مو نیوز بند شوي دو څومره ولور خلکو درته کومک کړی ورکړی څومره پاتې دی شیان چې کړي واده تیاری مو نیولی او که نه واده تیاری ما نیوله ده تقریبا خدای د اجرونه ویر کړي 2 لک افغانۍ کومک یې کړې ده د 1,80,000 افغانۍ پوتې دي د هغه دا اوس یې مونه غوړي ده پیسې بل رقم واده نه تیریږي بل رقم نه تیریږي 1,80,000 پوتې دي بل رقم نه تیریږي بل رقم دغه ماشومان نه خوشحاله چې 1,80,000 پیدا شوي نه وي هم ور کړي نه وي تر څو دغه څه هم که هغه د خپلې مور مینه به دوی ته موږ ونه رسوو هڅه او کوشش به وکړو چې تر څو داسې څوک دغه کور ته راشي دغه ماشومان پرې راټول شي د کور پرې راټول شي کله چې دغه پېښه کېدله ته چېرته وې کوم ځای کې وې زه په کور کې وم کور کې وې څه پېښ شو څه وشول زه په کمره کې وم دی بدیا وه په دغه ځینې وه دغه تنبه چې د مخامخ دا په دغه ځای دې پره وه چې دا ځینې دي لوښي څیښولو زه په کمره کې نه ابداس مې کولو ماسپښین 3 بجې وې اون روغللو څه اونونه پوس ولګېدل پټیو سره کوریزه سره د څلورم اون چې روغلو دي په سار نه خلو شولو دي زه په ځای شهید کړه یو حمل وو خدای د اوس شهادت قبول کړي 9 میاشتو حمل و هغه ټیم هغه یا ضایع شول حالات یې وبخښي څه وشول هغې نه بعد د کور نه څه رقم د طوفان راغلو بیا کور نه دا د تور طوفان راغللو دا دیوالونه دا کور لاندې مکمل دا کمرې مو ته بل چا جوړې کړې کلیوالو په سطحه خدای د وچیلی دا مکمل دا کلیوالو کوماک وکړلو دا ټوله دا کلیوالو کوماک سره وکړو دا کمرې مو ته ټوله جوړې کړلې قدرمن دوستانو دا کور چې ګوره دا دوی ته کلیوالو جوړ کړی ماشاءالله ښایسته کمرې ورته جوړې کړي دي ډېرې ښایسته دروازې او کړکۍ لګولي خو په دې کې یو ښایست چې هغه د مور ښایست هلته نشته که دغه کور سره زر هم شي دا کور به دوی ته خوند ورنه کړي که دا کور کې ډېر نور شیان پیدا شي خو هغه د مور مینه چې دلته پیدا نه شي هغه مور چې دا کور پرې راټولېږي هلته پیدا نه شي دا کور به تر هغې پوره کور نه وي دا کور به نیمګړی وي رښتیا هم د چا چې مور ژوندی وي ټول شکر وباسئ چې ستاسو کور پرې ښایسته دی خدای ناخواسته که کومه ورځ مو مور نه وي داسې به خاورې په سر به وي خیر دی بچې مه جوړه بچې مه جوړه خیر دی بچې مه جوړه هر څه به پیدا شي مه جوړه بچې مه جوړه خیر دی هر څه به پیدا شي مه جوړه بچې مه جوړه موږ سره یو موږ به کومک سره کوو انشاءالله کور به بدېږي خو مه جوړه بچې هېڅ مه جوړه موږ در سره یو خو موږ در سره یو دا کور به بدېږي خو هېڅ مه خفه کېږه دا کور به بدېږي دا کور به جوړېږي دا به حتما جوړېږي قدرمن لیدونکو دا کور ړنګ ده دا کور کې د مور هغه مینه نشته د جنګو د لاسه دندې ما هېوادوال په دغه حال باندې دي د جنګ د لاسه د موږ په هر کور کې نن اوښکې تویېږي نن زموږ دغه بچیان چې ګورئ هغه د مور د مینې نه بې برخې دي تاسې مه ژاړئ ښه تاسې مه ژاړئ خدای پاک به هر څه وکړي تاسې هېڅ مه ژاړئ خدای پاک به هر څه اسانه کړي صحیح ده قدرمنو هېوادوالو دغه بچیان تاسې خپل بچیان وګڼئ پس که تاسو هم دغسې کور کې څوک نه وي داسې کوچني ماشومان درته پاتې وي هغه وخت به ستاسو په زړه باندې څه تېرېږي چې داسې کور مو ړنګ وي کور مو کنډواله وي کور کې د مور مینه نه وي کور کې هغه ښایست نه وي ستاسو په زړه باندې به څه تېرېږي راځئ چې دغه کور آباد کړو په دغه کور کې واده یې کړی بېچاره یو څه ولور چې دغه کام ورته چنده کړي کام ورته د کوټې جوړې کړي نور چې نشته 1,80,000 افغانۍ پاتې دي چې 1,80,000 افغانۍ کې زه هم ژمنه کوم زه له ځانه شروع کوم تاسې هم راسره شروع کوئ یو 1,000 افغانۍ زه له ځان نه کومک کوم د دغو یتیمانو په خاطر باندې
پاتې شوې 50,000. راځئ چې دغو کې تاسو ما سره برخه واخلئ تر څو دغه کور ودان کړو دغه کور بیرته را جوړ کړو د دوی اوښکې ونه ګورو. د کور ته که یې څوک روشي بچي دغه د پلور د بل واده کړی دی بیا به خشول وي داسې کې بیا به خشول وي د کور کر جوړ شي کور ته مغه د انشاءالله پلور مو بل واده کړی دی که څه هم چې موږ دا ټوله دنیا مصرف کړو هغه کړو تاسو ته به هغه د خپلې مور مینه ډېر نه کړو خو کوشش به وکړو چې یو څوک روشي د کور ته همکاري به موږ وکړو انشاءالله د موږ مسلمانانو وروڼه او خویندې شته هغه به یې وکړي. زه پوهېږم چې تاسو به د دغو یتیمانو اوښکو دردولې وئ تاسو به د دغو معصومې اوښکې چې دوی په مخ باندې راغلي تاسو هغه د بېوسۍ اوښکې ولې چې دغه په مخ باندې راغلي دردولې به یې پوهېږم خو که تاسو کومک وکړئ ډېر زر به دا کور په خوشحالۍ کې تاسو وګورئ انشاءالله موږ به بله د واده ویډیو به تیاروو تاسو سره به شریکوو تر څو دا کور موږ آباد وګورو خوشحاله یې وګورو او تاسو ته بیرته موږ خوشحالي درکړو. راځئ چې دغه کور راټول کړو راځئ چې دوی سره کومک وکړو. دغه خپرونه په همدې خلاف پای ته رسوو او چې بل ځل راځو په بله ویډیو کې راځو د دغه کور کې خوشحالي وي دغه کور کې د ژړا په ځای خندا وي په دغه کور کې هغه څوک چې د کور کې اوس نشته هغه د مور نوم دغه کور کې باید موږ پیدا کړو او چې بل ځل راځم ستاسو په همکارۍ انشاءالله دغه کار به موږ تاسې حتما کوو ځکه چې دا یتیمان په موږ باندې حق لري. نو په همدې امید دغه خپرونه پای ته رسوم چې بل ځل دغه ماشومان په خندا او په خوشحالۍ سره وګورو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. لار کې کېنې د بچو دپاره مور دې په لویه لار کې کېنې د بچو دپاره فهیم دغه مې په ذهن کې راغلی نه و ما د وطن بچي په دې حالات لیدلی